د رایو مرکزونو له تړل کېدو سملاسي وروسته د اچول شوو رایو نظر پوښتنه. خو د رایو لومړنۍ پایلې د پخوانیو اټکلونو یو څه خلاف دي. لومړی وزیر ټریزا مې له ټاکلي وخت 3 کاله مخکې په دې هیله د ټاکنو پریکړه وکړه چې په پارلمان کې د خپلو پریکړو د ملاتړ لپاره غوڅ اکثریت لا پراخ کړي. خو دا اټکل یې ناسم راوښود. جرمی کوربن چې د اوسني واکمن حکومت لوی سیاسي مخالف دی له لومړنیو پایلو وروسته خوښ ښکاري. دا هغه څه دي چې د یې د کمپاین پر مهال اټکل کاوه. لومړی وزیر د دې ټاکنو غوښتنه کړې وه ځکه غوښتل یې واک ترلاسه کړي. هغه واک چې دې ترلاسه کړ هغه د محافظه کاره ګوند د څوکیو رایو ملاتړ او باور بایلل وو. زه فکر کوم دا به کافي وي چې نور له واکه لاس واخلي. کارګر ګوند ان په ځینو ټاکنیزو حوزو کې د اوسني حکومت له وزیرانو هم څوکۍ خپلې کړي. خو محافظه کار ګوند سره له دې چې 12 څوکۍ یې بایللي بیا هم له ټولو ګوندونو مخکې دی. د ټاکنو د پایلو له مخې محافظه کار ګوند 313 څوکۍ ګټلي. کارګر ګوند 261 څوکۍ خپلې کړي دي چې د 2015 کال ټاکنو پرتله یې پکې 29 څوکۍ ډېرې خپلې کړي. د آیرلند د یووالي ډیموکراتیک حکومت ټول 10 څوکۍ ګټلې چې ټاکل شوې له محافظه کار ګوند سره اوس د یووالي حکومت جوړ کړي. دا د کارګر ګوند مرکزی دفتر دی. نن سهار د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته جرمی کوربن د دې ودانۍ مخې ته راغی او داخل د خپل کمپاین له غړو سره په وروستیو بریاو خوښي څرګنده کړه. دا اوس ټاکل شوی چې له خبریالانو سره دلته خبرې وکړي. دې ته په پام سره چې د 2015 کال په ټاکنو کې دې ګوند یوازې 13 سلنه رایې خپلې کړې وې. دی وایي وروستۍ بریاوې په دې ټاکنو کې د دوی لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. خو له دې سره سره هیڅ ګوند لا نه دی توانېدلی چې لوی اکثریت ترلاسه کړي چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي. حفیظ الله معروف BBC لندن.